السلام علیکم. دا شاته تاسو کوم یو مسجد ښکاري، اکثر خلک فکر کوي دا مسجد الاقصی دی، خو په اصل د مسجد الاقصی نه دی. دا مسجد الاقصی خوا د بل مسجد دی چې په انګلیش کې د ډوم اف د راک وي. اصل کې د مسجد الاقصی دا بل مسجد دی، که دا ان شاء الله په ډیزاین تاسو سکرین خارج دا مسجد الاقصی دی. ورونو خویندو ولې افغانان مسجد الاقصی ته مینه لري؟ ځکه مسجد الاقصی او فلسطین زموږ مقدس ځایونه دي. د اسلام درې مقدس ځایونه دي. اول مسجد الحرم دی، دویم مسجد نبوي دی او دریم مسجد الاقصی دی. دغه پوره غټ تاریخ دی، تاسو کتلی سئ د عیسی المعراج قصې سره تړلی، د ابراهیم علیه السلام قصې سره تړلی. همداسې تاریخونه موږ اسلامي ډېر زیات لرو، ځکه موږ دا درې مسجدونه موږ ته مقدس دي. په هغوی کې عبادات هم ډېر زیات حسابېږي، په هر یو مسجد کې جدا. لیکن افغانان ولې دا جوړوي؟ ځکه چې فلسطینیان کوم زجر کې دي، کوم ظلم په هغوی باندې کېږي د اسرائیل رذیل ټرریسټ نظام نه، نو افغانان غواړي ډېر څه وکړي، لیکن دوی خپله په تکلیف کې دي، خپله په جنګ نه تیر شوي دي. نو اقلا دومره کولی شي چې مسجد الاقصی خوا د کوم مسجد چې ډوم اف د راک د هغوی ریپلیکا په افغانستان کې جوړ کړي. که تاسو وګورئ عوام په افغانستان کې په اوږو باندې فلسطین بیرغ وي، په موټرو باندې فلسطین بیرغ وي، ځکه دوی پوهېږي دوی امت زموږ یو برخه ده، او چې یو څه نه څه اقلا فکري خو سره یو ځای دي، دعا خو ته کوي او د خوږ ډېره خوږه خبره ده. که ته افغانستان کې جمعې لمونځ وکړې، په هر یو جمعې لمانځه کې امام فلسطین ته دعا کوي، امام د ټول امت مسلمین ته دعا کوي، او ماشه دا ډېر ښایسته دی، ځکه اسلام هغه دین دی چې د امت تعریف لري. زه په دې پوهېږم چې غرب ډېر زیات کوشش کړی چې امت تقسیم کړي په ملکونو باندې، او دا اصل کې اوسنۍ خبره ده. 150 کاله مخکې دا ملکونه مثلا سعودي 1915 کال کې شروع شو، همداسې که پاکستان وګورئ، که بنګلادیش وګورئ، مخکې ایست او ویست پاکستان، بیا ورسره افغانستان وګورئ. لیکن جالبه ماته دا ده چې کوم اصول غرب موږ ته تطبیق کړي دي، کوم د ډیورن لاین دی، کوم داسې بنګلادیش دی، که نور ملکونه دي، یا مثلا عمان دی، همداسې قطر دی، که سعودي ده، که خواته جوردن دی، هغه قوانین دوی خپل ځان ته نه تطبیق کړي. سره د چې ملکونه لري، لیکن بیا هم که ته وګورې بارډر یا اقتصادي نظامي همداسې استخباراتي ټولې اړیکې سره شریک دي. بهترین مثال یورپین یونین دی. یورپین یونین اول 15 ملک وو، بیا 12 شو، او اوس 22 ملک دی چې کروشیا پکې اوس نږدې شامل شو. هغوی غواړي بارونه ختم کړي، مسلمان غواړي بارونه جوړ کړي. هغوی غواړي چې دا قوم پرستی نجات پرستی ختمه کړي، مسلمان نور هم سپورټ کوي. نن متاسفانه چې چاته ووایي فلسطین سپورټ ته زه ولاړ یم، افغانان درپسې راپسېږي چې کوم نیشنلسټک افغانان دي. دا ماته ډېر جالبه ده. او نه فقط په دې ادرس وګوري چې فلسطین مسله نه فقط اسلامي مسله بلکې انساني مسله ده، ځکه ICJ، ICC، UN، UNDP، اوکسم او امنسټي انټرنیشنل ټول هم دا وایي چې فلسطین کې انساني وژنه ده، ظلم دی، ماشومان ښځې وژل کېږي، او د هغوی باید دفاع وشي. بلکې بنجامین نیتنیاهو چې هغوی اوسنی رئیس جمهور دی، هغه پسې ارست وارنټ هم کړی دی، وار کرمنل ته وایي. لیکن نن افغانان نه فقط په دې ادرس باندې چې موږ مسلمانان یو، هغوی مسلمان سپورټ باید شي، او بل فلسطین مسجد الاقصی زموږ مقدس ځایونه دي، موږ پسې نور بانې لټوو چې هغوی موږ ته پار کړي چیرې دا دغه دی. که سبا ته په مسجد الحرم باندې حمله وي، مسجد نبوي حمله وي، نو ته به همدا وایې چې موږ ته سعودیانو شی کړي دي، او که ته به خپل ارزښتونو دپاره د هغوی دفاع کوې. د هغوی موږ سره نه کومک کول او د هغه ځای مقدس سات ډېر زیات سره فرق کوي. ورونو خویندو، موږ باید د نور تعریف باندې مخکې لاړ نه شو، بلکې خپل اسلامي تعریف لرو، خپل ژوند دپاره، خپل جد و جهاد دپاره، خپل کارونو دپاره، په هغوی مطابق انشاءالله مخکې لاړ شو. نو دا مسجد چې دی دا د ډوم اف د راک ریپلیکا ده، مسجد الاقصی لاندې تاسو په سکرین کې کتلی شئ، او امیل لرم چې په دې موضوع باندې نور هم ځان خبر کړي چې څه شی وشو، ځای نه کوم ځای راغلل، پلان څه شی دی او څه شی کېږي. ما په مختلف ویډیو باندې بحث کړی دی، خو بیا هم غواړم ته نور ریسرچ وکړې او ځان په دې باندې پوه کړې. جزاک الله خیره. دا ویډیو شریکه څو پر نور دوستان دې هم خبر شي.